نن توتي زما زړه په سلګو جاړي نو ستا د غم په سفر ځي وزر غاړي او زه چې د یار کوڅې له ورشم لکه چپې غویې په ډډه وګورم نیستي هغه سړی فقیر کی څوک چې اخته د چا په اوسن باندې شي او د تهمتونو یار د زومه د سپینې خولې یاران د نور ساتلي او ور امید می په جپا د جانان سوځي او چې دا زما کدا ټوله شوکان سوځي او نم د سترګو می وچ بوټي زرغونه کړه نو اسویلو باندې می پورته اسمان سوځي واه او په احسان به بختون انسان پوهیږي به احسان سره کړي احسان سوځي او دولت نشته تشخونه می څوک سکا د چاړه به د غریب په پاغان سوځي او دا واده د فقیر د پسې نشوما نو به واده و همیشه په نیران سوځي شیخ که تصویر د یار ښکارا کې درنګ سات له قلم او دیوان سوځي واه درنګ سات له قلم او دیوان لګا خو بس پرېوتو اورې نن توتي زما زړه په سلګو جاړي نو ستا د غم په سفر ځي وزر غاړي او په دلبار کې د ولاړې مړه ختلې او ستا رقیب مې لکه سپي چوچونکې داړې او بې له تا به مې زړګي نشي خوشحاله که د کمبلو که د عربو په کمبلو کې مې نغاړي د وصال کمیس مې وشلېد ښکته پورته او یو له بلې جدا شوي کندې مې وړې د دوسانو زمانه شوه کې ګورې نو په سختن ښځه ګزار کې د صوباړي او د جنت خورې المان ټکروال ښکه نو په قیامت کې خو به دې له خدایه غواړي دلداره توده وې او نیمه شپه شومه قلاره توده وې او د سینې باغچې د سپړ دی ګلونه بوراګانو ته پیرې کړې توده وې ما یو خط د بالغ د لاندې کېښود نوټ مې بیا د غم مصرې کړې توده وې او سله مې په ځای نه وه شوم در ښکته نو ښکل مې شونډې چې وارې کړې توده وې ډېرې ښکلې مشاعرې به وې د کمیټۍ کې سټیټ به یې وکړ ډېر لرې ځای شاعران به راتله او ډېر ښایسته ښایسته شاعران به راتله او ډېره ښایسته ښایسته ویناوې به کولې ولاړو بس هغه پروګرامونه هم ختم شو هغه پروګرام هم ختم شو کمیټې هغه او هغه شاعران هم بس اوس ختم دي او هغه شاعران هم لاړې شاعرانو ته دي عبدالله استاد شو دلواخر ټیکهدار شو سمندر خان سمندر دا چې کوم دی دا هغه زمانې شاعران یو به راته د دې ټانګ نه به راته ملال بابا سپینې سپینې ګیرې وه دومره عمرو لکان و د هغه دونه دونه ګیرو ډېر ښایسته سړی او ډېر ښایسته شعرونه اتنګي نه به راتله ملال بابا اتنګي نه به یو شعر راته هلک و هغه وخت هلک شعر ډېره ښایسته وینا به یې کوله جوړه وینا به یې وه او نور خو به ډېرو دا نکوسي شاعران خو هم پکې ډېرو خو مطلبي شاعران چې کوم دی نو علي خیدر استاد و هغه وخت کې به راته علي خیدر استاد هم ښه شاعر او عبدالله استاد خو دا ونه خر هغه شیخ عالم و که نه هغه عالم و هغه شاعران هغه وخت کې د شاعرانو عبدالله استاد مشر رئیس الشعراء عبدالله استاد د دریو ژبو شاعر یو د اردو د پښتو او د عربۍ اوس هم نعتونه بعضې خلک وایي نشر کوي وقار نومې هلک دی هغې نعتونه وایي هغې کلام وایي که نه د عبدالله استاد نو بس د هغې وینا او دې وینا د دې خلکو وینا شاعرانو وینا کې ډېر فرق زه کار کوم چې ته زه او شاخد ته ووایم ماما دې اوبه غواړي زه ویې لږه راوړه زه به راځوکچي وم کار کوم مه کېږي راباندې بیا به ځم او بیا به راځم نو بیا به ګیار یم او یوه غویمه خو مې نه ده که نه نو یو څو شعرونه دې پکې نه وي یو څو شعرونه دې نه وي مړه لړه مې مجال مې بیخي نشته داسې یم کار ګډوډ
نشته د زړه مجال مې نشته چې په خپل یار پسې په زور زور وجاړم نیستي هغه سړی فقیر کی څوک چې اخته د چا په اوسن باندې شي واه او نیستي د خدای د ډډې رااله دله په ما به تهمت وایي خوارې کړم ډېر ښه او د تهمتونو یار د زومه د سپینې خولې یاران د نور ساتلي او زه چې د یار کوڅې له ورشم لکه چپې وایي په ډډه وګورم واه او بله او زما د شار خبره نه ده له شرمولې زه کسل پیرې کوم او بد مې د هېچا سره نشته ظلم په خپل زړګي کوم بدحاله شوم او څوک مې د حاله خبر نه شو لکه چنار مې په ډډ اور لګېده او څوک مې د حاله خبر نه شو لکه شپېلې د چلم پټه روسته شوم واه واه واقعي ده یار دا مزه کوي خو دا خبر اوسې کارم کول غواړي کارونه به کېږي ماماجي په کارونو د قدرت کې به څه وکړې او که تدبیر او حرکت کې څه به وکړې کم یو کار چې په ازل کې وي نیمګړی که کوشش په هر ساعت کې څه به وکړې د قسمت د جنت ګټه یې هم په بیدارۍ ده او ته چې پروت په غفلت کې څه به وکړې او چې نیکۍ ته د خیال نه پیټه کرواله کې ټول عمر خدمت کې څه به وکړې وای 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 ماماجي د کودالې ته خو تا کپړه نه ده اچولې دې دا په دې ورکړې دا که شی دا وځای وروړې نو ټکولی دا لاس کې ټول مات کړی دا لاس کې خراب شوی و لاس کې ولې چې ته کې وامه لاس کې پکې بله شوم لاس کې ولې خراب کړی